طب له مخې لیواتت څه توانونه لري او ځینې خلک ولې لیواتت کوي او د لیواتت څخه خوند اخلي. د لیواتت د بدوالي په اړه ځینې خیرونکي څېړنې له نارینه ښځې یا حیوان سره د شا له طرفه جنسي اړیکې نیولو ته لیواتت ویل کیږي. ځینې کتابونه وایي چې که یو کس سره 3 ځلې لیواتت وشي نو هغه پرې روږدی یعنې مخته کیږي، ځکه په مغز کې ځینې داسې وایرسونه او بکټریاوې پیدا کیږي چې له منیو څخه خوراک کوي. مني هغه اوبو ته ویل کیږي کله چې نارینه یې په خوند شهوت په وخت کې د خاص اندام څخه خارجوي. کله چې د لیواتت مني خلاص شي نو دغه میکروبونه د خوراک لپاره په کولمو پسې نښلي او زبېښي. یوه یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، د په څنګ کې بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي، چې له امله یې مفعول ته په مغز کې سخت سوی او سوخت پیدا کیږي او اړ کیږي چې بیا لیواتت وکړي. همداسې مسلسل ډوله همدا لیواتت لړۍ جاري وساتي. همدا ډول ځینې چې له مېرمنې سره 10 ځلې کوروالی کول انسان دومره نه کمزوری کوي لکه یو ځل لیواتت چې کمزوری کوي. که څوک یو ځل لیواتت وکړي د یو کال لپاره به بدن ټول رګونه کمزوري شي. که 2 ځلې وکړي نو د ورمخکې انزال ناروغۍ سره به مخامخ شي. که همداسې دمه ورکړي نو ټول بدن به یې کمزوری شي چې بیا به له خپلې مېرمنې سره کورواله هیڅ توان ونه لري. که چیرې بیا د مېرمنې سره یو ځای کیږي لومړی خو خپله مېرمنه سره کوروالی نشي کولی. که کوروالی وکړي هغه حمل نه اخلي او که بیا حمل واخلي نو کمزوری به وي. دا چې څوک له مېرمنې سره کوروالی نشي کولی د هغه او د ښځې څه توپیر وي. لیواتت د اسلام له مخې څومره ګناه لري؟ لیواتت کول کبیره ګناه ده. لیواتت کول یعنې د نارینه سره انساني شهواني محبت کول او یا جنسي استفاده ځینې کول داسې بد عمل دی. لوط علیه السلام کوم چې دا کار کوه الله جل جلاله په 3 عذابونه نازل کړل چې داسې عذاب بل چاته نه دی ورکړل شوی. لومړی عذاب د جبرائیل علیه السلام چیغه وه چې د ټولو ارواحان قبض شوه، یعنې په دې هیبتناک عذاب سره د ټولو زارې وچاودې. دوهم عذاب یې دا و چې مځکه چپه ورباندې واوښته. دریم عذاب یې دا و چې ډبرې ورباندې واورېدې. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 4 کسان دي چې د باندې سهار شي د الله جل جلاله په غضب کې وي او چې باندې ماښام شي د الله جل جلاله په ناراضۍ کې وي. چا پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه کسان چې د ښځو سره مشابهت کوي، یعنی ځانونه د ښځو سره په شکل لباس او اعمالو کې برابروي، د ښځو په ډول د سر ویښتان جوړول، ږیره خریل او داسې نور. هغه ښځې چې د نارینو سره مشابهت کوي، یعنی ښځې د نارینو په څېر خپل شکل لباس او اعمال کول، لکه حجاب نه کول او سر ویښتان ډېر لنډول او داسې نور. هغه څوک دی چې د حیوان سره جماع کوي، هغه څوک دی چې نارینه سره جماع کوي یعنی لیواتت کوي. لیواتت کول د الله جل جلاله د زیات قهر او غضب سبب ګرځي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیواتت کوونکی د ملعونینو د جملې څخه شمیرلی دی او داسې فرمایلی دي 7 کسان دي چې د الله جل جلاله ورباندې لعنت دی او الله جل جلاله د قیامت په ورځ رحمت په نظر ورته نه ګوري او د قیامت په ورځ د نورو دوزخیانو سره دوزخ ته چول شي. دغه کسانو څخه یو لیواتت کوونکی هغه څوک دی چې د لیواتت ورسره وشي. دا ویډیو مې د تاسو لپاره برابره کړه. که خوښ شوی مې وي لایک یې کړئ او د نورو پښتنو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو د دې بدمرغه ناوړه عمل څخه ټول مسلمانان وساتل شي. د ویډیو کتل څخه مننه.